دا په دوو ټکو کې یوه خبره ته کوم چې جنګ زموږ خاورې ته راغلی دی او دا یو عالمي جنګ دی، دا د بین الاقوامي قوتونو جنګ دی، دا د امریکې او د هغه سره ملګري د هغې استعماري قوتونو جنګ دی. ملګرو زموږ دا خاوره زموږ د ریاست دی پکې د کرایې سپایي کردار ادا کوي او دا د نن ورځې نه دا د 13 کالو نه دا کردار دی ادا کوي. او ملګرو نن چې کومه ګټوره خبره ده، کومه د ګټې خبره ده، کومه خبره مونږ ته چې لږ ډېر سکون راکوي هغه دغه ده چې قام پاڅېدلی دی د باجوړ نه والا تر چمن پورې پاڅېدلی دی، د وزیرستان نه والا تر سواته پورې پاڅېدلی دی او دا ولس او دا قوم چې کوم پاڅېدلی دی دا به د پاکستان ریاست د جنرالانو هم هره منصوبانه کموي او دا به د امریکې هم هره منصوبانه کموي. ملګرو مونږ ورته دا وایو چې په دې ډرامو نوره مونږ مه دوکه کوئ. که ته وایې او دا هم ویلي دي چې مونږ به اپریشن کوو په دې خاوره، مونږ سره به ول دغه زوړ اپریشن ته احتساب کوئ، د هغې به سره حساب کتاب کوئ چې څومره ډالر رالل، کوم ځای ته ولګول، چا پکې څومره غلا وکړه، څومره دهشتګرد یې وکړل، دا اپریشن چې تا په پام کړی و دا ته د دهشتګردۍ خلاف نه و کړی، دا زمونږ د کورونو خلاف شوی و، زمونږ د بازارونو خلاف شوی و، لوټ مار ده پکې کړی و. ملګرو مونږ ورته دا وایو چې 13 کاله تاسو جنګ وکړو، کومه ګټه د اسلام وشوه، کومه ګټه د پښتون وشوه، کومه زما پکې تشه تباهي شوې ده، که ګټه هم ده هغه هم د امریکې شوې ده، او که دلته پکې هم چا ګټه کړې ده هغه د پاکستان جنرالان دي چې اکاونټونه یې د سویټزرلینډ په بینکونو کې ډک شوي دي. ملګرو په دې خبره به ځان پوهوو چې دا جنګ دلته زمونږ په خاوره د 40 کالو نه که د مجاهدینو په نوم و، که د طالبانو په نوم و، یا اوس دا د طالبانو په نوم دی یا د داعش په نوم دی، چې په هر نوم دلته جنګ کیږي او کم یو قوت هم کوي. ملګرو دا دهشتګرد دی، دا جهاد نه دی، دا فساد دی، دا د خاورې تباهي ده، بربادي ده. ملګرو دا اوسنی جنګ دا د وار اون ټیرر دا اکشن ریپلای ده، دا دغه اکشن ریپلای ده او هغه هماغه زوړ حساب کتاب دې بیا ریپیټ کول غواړي. او ملګرو تېر وار زمونږ منحص القوم یو مسله دا وه چې دوی یو جنګ راوړو، یوه تباهي یې راوړه، زمونږ خلک ورته دومره پوه نه وو، دومره ویر نه وو، دومره په دې خبره باندې سر نه وخلاص. مونږ ورته دا وایو چې امریکې د پاکستان ریاسته ته تل ډالر ګټې او امریکا ته د نورو قوتونو سره جنګ کوې یو یا د هغې سره مقابله کوې، دا پراکسي جنګ به د پښتونخوا وطن نه ته بل طرف ته وړې او دې خاوره د نورو جنګونو اجازت موږ نه درکوو، مزاحمت پرې کوو، مسلسل به یې کوو.